سرتیره محبت. اوس خو د ژوند لپاره دعا ته لاس نه پورته کومه، ځکه چې ما خپله برباد زندگی په دغه ګناهګارو سترګو لیدلې ده. نه غواړم چې بیا دې د محبت په نوم زندگی وکړم او بیا دې یوې نوې حادثې سره مخ شم. د جبران دغه خبرو بلې دنیا ته بوتلم. جبران چې کله وویل اوس مې هم یاد شي ابي جانه چې پوهنتون کې وم نو د مریم په نوم یوه جینۍ وه زموږ په کلاس کې چې هره ورځ بیا راته خط لیکلو چې زه تا سره ډېره زیاته مینه کوم. ما د خپل ژوند وجود حصه که، مګر خدای شته که زه په مینه بیخي پوهېدم. ما به د مریم له خطونو دغه معنا اخیستله چې دا جینۍ لیونۍ ده او یا یې مازغو کار پرېښی دی. ما به هیڅ جواب نه ورکولو، بس خاموشي به مې اختیار کړه، داسې خاموشي چې مریم به فکر کولو چې آیا زما خط ما ته نه رارسیږي. د مریم لوی ارمان دغه و چې زه دې یو ځل اظهار د محبت وکړم او دغه ټکي زما په خوله بیخي ناشنا و. وخت تېرېدلو ما د ماسټر دپاره داخله کوله نو کور ته راغلم. بابا ته مې وویل چې بابا جانه روپۍ راکړه چې داخله وکړم ځکه سبا یې اخري تاریخ دی. د بابا خاموشۍ ما ته دا جواب راکړو چې کور کې یوه روپۍ نشته. زه خپلې کمرې ته لاړم او په بنده خوله مې وجړل او ویده شوم. سهار همدغسې خپه پوهنتون ته لاړمه. د مریم خط بیا هم هغه شان د چنار په پاڼو کې پروت و. هواګانو به کله یو طرف ته وړلو، کله به بل طرف ته وړلو. ما کې دومره توان چېرته و چې دغه خط مې لوستلی وی، خو پوهه نه شوم چې دغه خط ما څنګه راواخیستو. خط چې مې وکتو پکې لیکلي دا و چې ستا داخله ما کړې ده، خپل سبق سرته ورسوه. همدې خبرې سره سره په تیزه منډه مې رامنډه کړلې او زړه مې په اول ځل د محبت د سپرلي خوشبو محسوسه کړه او په تیز اواز مې نارې کړې چې مریم زه تا سره ډېره زیاته مینه کوم. کله چې د پوهنتون میدان ته راغلم نو په راجمو شوو خلکو مې نظر پرېوتو چې مریم پکې په سرو وینو مړه پرته ده. د مریم دښمنان نور څوک نو، هم د مریم خپل سکه ورونه وو. په دغه ګناه یې مړه کړه چې مریم ولې د خپل ورور د ملګري د رښتې نه انکار سره سره یې د مریم سره یو خط او ډېرې روپۍ لیدلې وې. مګر ما ته دا پته نه وه چې مریم زموږ کور ته راغلې وه او زما او د بابا خبرې ټولې اورېدلې وې.